دوستانو سلامونه. تاسو ته نن په واتس اپ کې یو داسې طریقه ښیم، هغه سره به تاسو کولی شئ چې مهم پیغامونه چې یا پیغام وي تاسې غواړئ چې هغه د همیش د واتس اپ چیټ کې یا کومې خبرې اترې چې تاسې یو نفر سره کړي د هغې په سر کې اوسي، یا پیننګ چې ورته وایي، پین کول، استنجاق کول. نو هغه لپاره تاسې که واتس اپ بزنس وي او که ساده واتس اپ وي، هر یو ته چې تاسې هغه کوئ په دې کې دواړو کې دا اپشن شته دي. نو زه فعلا واتس اپ بزنس باندې کلیک کوم. کلیک چې مې وکړ، اوس دغه نفر دی ایم ایس صافي ټک. نو زه غواړم چې دغه سلام چې مې لیکلی دی دا د ماته هر وخت مثلا د چټ باکس په سر کې وي. نو زه به په همدې هغه باندې پرس ګوته ونیسم. هغه نه وروسته په دغه درو ټکو باندې به کلیک وکړم. کلیک چې مې وکړ دلته تاسې د څلورم اپشن لیدلی شئ، پین په نامه دغه اپشن دی. نو زه په دې باندې کلیک کوم. نو دلته ما نه پوښتنه کوي چې choose how long your pen lasts, you can unpin at any time. نو دلته ما نه پوښتنه کوي چې دغه پیغام یا دا میسج چې تا پین کول غواړې، استنجاق کول غواړې، نو دا د څومره وخت دپاره اوسیږي. هغه بیا ستاسې خوښه چې تاسې ته هر څومره وخت دپاره په کار و، تاسې کولی شئ چې هغې کې دلته څلېرویشت ساعت هم شته، 7 ورځې هم شته، او وروستی اپشن 10 ورځې دا هم شته. نو زه فعلا غواړم د 40 ساعتو لپاره هغه کومه. نو کله چې مې ورته وخت انتخاب کړ 40 ساعته یا هر څومره چې تاسې هغه کوو، بیا به په آخر کې په پین باندې کلیک وکړئ. پین چې تاسې کلیک وکړئ، دلته تاسې لیدلی شئ، دلته په پای کې به د چټ باکس په آخر کې به هم تاسو ته ولیکئ یو پینډ میسج. نو دلته تاسې لیدلی شئ چې د استنجاق علامه ورسره هم ده. نو دا پیغام تر 40 ساعتو وروسته دا به بیا هغه شي. نو ستاسې خوښه چې د 40 ساعتو لپاره هم کوو، 7 ورځو دپاره، 10 ورځو دپاره، یعنې یو میاشت پورې، نو تاسې کولی شئ په دې توګه. نو که غوښتل مو چې دغه پیغام چې تاسې پین کړی دی یا استنجاق کړی دی وخت خو مو ورته 40 ساعته انتخاب کړی، هر څومره وخت، که غواړئ هغې نه مخکې بیرته ان پین کړئ، بیا په همدغه ځای باندې ورته پرس ونیسئ یا په چق ونیسئ. نو ان پین باندې به کلیک وکړئ، دغه لومړنی اپشن چې دی په دې چې مو کلیک وکړو، نو تاسې لیدلی شئ کوم پیغام چې تاسې هغه کړی پین کړی هغه ان پین شوی دی. نو دا وه د نن ورځې ویډیو. که خوښه شوې مې وي در سره لایک یې کړئ. که کوم نظر یا پوښتنه لرئ له موږ سره یې د کامنټ له لارې شریکه کړئ. نو تر بلې ویډیو پورې مې په پاک او مهربانه رب سپارم. هر چیرې چې یاست خوښ او اباد اوسئ.